بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما په منافقت باندې یو کلام لیکلی دی، تاسو ته ډالۍ کوم. په باطن باندې شیطانه په ظاهر فرښته یې، په باطن باندې شیطانه په ظاهر فرښته یې، خوږ زبانه منافقه په غضب دره بخته یې. او ټول وجود دې زهر زهر په ظاهره خوږ ګبین یې، ټول وجود دې زهر زهر په ظاهره خوږ ګبین یې. او ښکار نرم درې خمو خو په زړه باندې سنګین یې. دو پړقه په جسد کافران مسلمانېږي، دو پړقه په جسد کافران مسلمانېږي. او دریا په عبادت دې علمونه دوکه کیږي. او په هر ځای په هر محفل کې د تسبو ټقار دی خیجی، په هر ځای په هر محفل کې د تسبو ټقار دی خیجی. او چې اذان جمعات کې اوشي د سپلو چغار دی خیجی. او فرائض نه پټېږي یہ حاضر شب جمعه کې، فرائض نه پټېږي یہ حاضر شب جمعه کې. او څنګه جګي جګي وایي په تبلیغ او سه روزه کې. او 15 وخته منځ جمعات کې د تکبیر سره کوي ته، 15 وخته منځ جمعات کې د تکبیر سره کوي ته. خو چې څومره وس دي کیږي د نقصان ځای لټوي ته. او شیطانی حوس پکانی تیره کړې د چړه ده، شیطانی حوس پکانی تیره کړې د چړه ده. او چې په زور زیر ورته ګورې ستا د ګیري نه وړه ده. او ستا لهجه کې نرمواله ستا پسته پسته خبرې، ستا لهجه کې نرمواله ستا پسته پسته خبرې. او دا د لټ د باندې کړې ګیروي پکې کونترې. او یې په عطر لمبېدلې د نبوي د مردارې، یې په عطر لمبېدلې د نبوي د مردارې. او د الله ير د نشتا بندوي خلکو تلارې. او داخله کړې ده چې قاضي وای کو ګټه غواړي د بنديانو حقوق ورکا، قاضي وای کو ګټه غواړي د بنديانو حقوق ورکا. او د ظاهر او د باطن دا توازن دې برابر کا. السلام.